السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو روح حسن شاهد یو ځل بیا پښتو ټیک یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. ان شاء الله هغه مرګرو په نن ویډیو کې به تاسو د واتس اپ ډیر زیات د کمال ټریک هایم او هغه ټریک دار چې تاسو څنګه کولای شئ چې یو چاته په واتس اپ باندې میسج وکړئ او د هغه نمبر به خپل موبایل کې سیو کوئ نه. یعنی تاسو چې کله چاته په واتس اپ باندې میسج کولو غواړئ نو تاسو به لاول د هغه نمبر په خپل موبایل کې سیو کوئ نو بیا تاسو کولای شئ چې هغه ته په واتس اپ باندې میسج وکړئ. نو تاسو لپاره ما یو داسې اپلیکیشن راوړی چې په دې کې اتوماتیکلی تاسو کولای شئ چې چاته په واتس اپ باندې میسج وکړئ او دغه نمبر چې کوم دی تاسو په موبایل کې نه سیو کوئ. نو د دې ډېر زیاتې پیدې دي. یو داسې نمبر چې دغه سره تاسو مطلب په لک ټایم کې رابطه کوئ بیا تاسو هغه نمبر باندې رابطه نه کوئ. نو تاسو چې کله هغه په خپل موبایل کې سیو کوئ تاسو په موبایل کې پالتو ډېر زیاتې نمبر سیو وي دغه نه به تاسو بچي. او بل خبره ده چې دا به تاسو ټیم نه ضایع کوي یعنې تاسو دې په بدل سره ډایرکټ چاته په واتس اپ باندې میسج شي کولی. نو دغه ټولو طریقه تاسو ته ښایم خو د دې نه مخکې تاسو زموږ چینل پښتو ټیک ته اوسه پورې نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ. زموږ د فیسبوک پیج سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. سمپل دی اپلیکیشن لینک چې کوم د یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شو. کوم ملګری چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري نو تاسو چې کوم ویډیو ګوري د دې ویډیو د پاسه موږ تاسو له لینک درکړل اپلیکیشن لینک هم بدل لینک باندې کلیک کړئ نو تاسو به د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ دا به انسټال کړئ سمپل داسې به اوپن کړئ. کله چې تاسو اوپن کړئ اتوماتیکلی دا به تاسو الاو کړئ د دې ځای نه بیا په ګیټ سٹارټینګ اپشن باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په ګیټ سٹارټ اپشن باندې کلیک واخلئ دلته به تاسو دلته پرمیشن مطلب د اپلیکیشن لور کوي چې دا اپلیکیشن تاسو موبایل کې کار چې کوم دی دا شروع کی. نو بیا دلته اتوماتیکلی تاسو راشي شي چیټ وذ ان سیوډ نمبر. په دې کې نور هم ډیر زیاتې اپشن دي خو تاسو به اتوماتیکلی په دې اپشن باندې کلیک واخلئ کوم چې تاسو سره دا یو اپشن دی. کله تاسو په دې باندې کلیک واخلئ نو تاسو یو اپشن چې کوم دی درکې او په دې کې به تاسو هغه نمبر ولیکئ په کوم باندې چې تاسو میسج کول غواړئ. نو سمپل ته بلاندې تاسو هغه نمبر ولیکئ تاسو ښکاري دلته په دې ځای کې به نمبر ولیکئ او کوم لیکل چې تاسو غواړئ هغه تاسو په دې ځای کې هم کولی شئ. نو زه به سمپل ته یو نمبر ولیکم تاسو ښکاري دلته به زه ولیکم مطلب خپل نمبر به زه ولیکم او بیا دلته زه یو میسج ولیکم چې هاي. نو بیا به تاسو وکړئ لاندې په سینډ اپشن باندې کلیک واخلئ. تاسو ښکاري دلته یو سینډ اپشن چې کوم دی موږ له راکړی. نو کله چې زه په سینډ اپشن باندې کلیک کوم نو اتوماتیکلی دا میسج چې کوم دی نو دا به دلته راشي واتساپ ته. تاسو ته ښکاري دلته واتساپ ته دغه رقم راغی او هغه میسج چې کوم دی نو په واتساپ باندې اتوماتیک هغې ته سیو شو مطلب سینډ شو. نو ډېر زیات کمال اپلیکیشن دی دا تاسو ډېر زیات مطلب ضرورت حل کولی شي. نو ضروري په خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو خو ګمر کړو دا و د نن ویډیو کې ویډیو هم خوښ ویډیو لایک کړئ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.